یوه ستونزه چې له ډېره وخته دلته موجوده وه هغه له همدې غنمو څخه د سپینو وړو د تولید ستونزه وه. یولس کاله په دوبۍ کې مسافري وکړه خو څه ځای یې راته ونه نیو. بیا مو داسې سوچ وکړو چې دلته داسې میل جوړ کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو السلام علیکم. هیله مند یم چې ښه اوسئ، وختونه مو پخیر وي. څمکنۍ ولسوالي د زراعت له نګاه نه هم یوه بډایه ولسوالي ده. دلته د غنمو کښت ډېر زیات دی. تقریبا څومره کروندې چې وي د غنمو د کښت په موسم کې په غنمو باندې کرل کیږي. یوه ستونزه چې له ډېره وخته دلته موجوده وه هغه له همدې غنمو څخه د سپینو وړو د تولید ستونزه وه چې دلته داسې یو میل نه و، یو فابریکه نه و، یو ماشین نه و چې له همدې غنمو څخه سپین وړه راوایستل شي. له همدې غنمو به سره وړه راایستل کېدل په دودیز ډول او بیا به ځینو خلکو ورسره د بازار سپین وړه هم ګډول چې هغه له نورو هیوادونو څخه راځي. خو خوشبختانه دغه تشه اوس په ډکېدو ده. زموږ دغه ورور سرمایه ګزاري کړې ده دلته د سپینو وړو د تولید په ماشین باندې، او له دې سره به د دې ولسوالۍ انشاءالله دغه ستونزه نوره حل کېږي. په همدې میل به ورسره غږېږو چې له دې غنمو سپین وړه څنګه تولیدېږي، څومره ځوانانو ته یې د کار زمینه برابره کړې، څومره سرمایه ګزاري یې کړې ده، او نورې خبرې به هم ورسره ولرو. لومړی تاسو ته ډېر ښه راغلاست او ستړي مه شئ. مننه، ژوندی اوسئ، تاسو ستړی مه شئ. لومړی کې که هیوادوالو ته لږ ځان ور وپېژنئ خوشحاله به شو. نوم یې ګوله جان دی، د څمکنۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ښه، ډېره ښه ده. ګلا جان استاد، لومړی خو ډېره زیاته مبارکي وایو تاسو ته د دغه میل یو نوی نوښت تاسې کړی ده د لومړي ځل لپاره چې د سپینو وړو دغه ستونزه مو حل کړې. پیل به له دې وکړو که دغه ماشیناله دوستانو ته لږ تشریح کړئ. او څو ماشینونه دي دلته؟ دلته درې. ښه، له دې ماشین به یې راپیل کړو. دا ماشین که دوستانو ته ور وپېژنئ دا څه کار کوي؟ دغه غنمو یې صفایي ماشین دی. دلته یې اوبه ورچوو، منځي دغه ځای کې تویېږي، لاندې کچره مچره ورکوي، ګرد ورکوي، لوټه ورکوي، هته نه وباسو. هغه بیا لاندې راځي، هغه بیا خلاصوو، خاوره ته نه وباسو. یعنې دا د غنمو د پروسس هغه لومړۍ مرحله ده چې دا مینځل کېږي. لومړی ماشین یې دغه دی. ښه، ډېر ښه. اوس به دغسې دغو ماشینونو ته ورشو. دغه ماشین بیا د څه شي دی؟ دا بیا ساده ژرنده دی، څوک سره وړه غواړي هغه ته یې وایو. یعنې هغه دودیز پخواني ماشینونه چې کوم دلته و هماغه. او یعنې دوستانو تاسې دغه اپشن هم لرئ که چیرې سپین وړه نه غواړئ سره هم تاسو ته هم دلته بېرته په هماغه ډول راویستل کېږي لکه پخوا چې و. او فکر کوم ټول اصلي کار دی کې دی نه؟ هو اصلي کار دی کې دی. دغه یې بیا میل دی. دغه ځای کې ورچوو، لاندې دې خواته بور راځي، دې خواته سپین وړه ځي. دا بیا به د 2 3 4 وری ورچوو، صفا کوو، یې خپله سپین وړه سي، د خپله بور راځي. دا د دوستانو لپاره بیا پوښتنه پیدا شوې وي چې مثلا له غنمو څخه څومره بور ویستل کېږي، څومره غنم ضایع کېږي په دې کې؟ یعنې دا 10 منه غنم چې راوړي 2 منه بور ته نه وباسو، 8 منه وړه ورکوو، 2 منه بور. او بیا د ریټ په اړه به هم ځینې خلک اندېښمن وي چې دوی که د سپینو وړو دا نوم اورېدلی نو ممکن دوی ذهن ته ډېرې پیسې ورغلې وي. ستاسې مزد بیا څومره دی؟ دا 60 روپیمان وایو ته، 60 افغانۍ. 60 افغانۍ یعنې 10 منه 200 افغانۍ کېږي. او 10 منه په دودیز ډول پخوا هم 100 افغانۍ کېدی، یعنې یوازې 100 افغانۍ په تاسې اضافه راځي. او هغه ښه والی دا لري چې تاسو ته سپین وړه درکول کېږي. څه پلان لرئ؟ خپله هم غواړئ چې یو برانډ جوړ کړئ د وړو لپاره، بازار ته وړه تولید کړئ، که نه یوازې خلک چې تاسو ته کوم غنم راوړي هماغه تاسو غواړئ میده کړئ؟ نه، انشاءالله کوشش مې دی چې بازار ته یې ورکړو. دغه د بجۍ تناډه کې کړی دی، دا بازار ته ورکوو. که څوک یې خلک یې کلي نه راوړي هغو ته یې وایو. ډېر ښه. څنګه مو زړه وکړ چې دغه ماشینونه تاسې څمکنۍ ولسوالۍ ته راوړئ؟ لکه زه خپله بیان درته وکړم چې زه په مسافر وم، په دوبۍ کې وم. 11 کاله په دوبۍ کې مسافري وکړه خو څه ځای یې راته ونه نیو. بیا مو داسې سوچ وکړو چې دلته داسې میل جوړ کړه. ډېر ښه. او دلته طبعا تاسو سره نور ځوانان هم په کار بوخت شوي وي؟ موږ خپله 3 نفره یو، خو آینده کې ضرورت نورو نفرو ته لرو، 2 3 چې نور اضافه کړو. دا نور 2 ملګري ته تاسې معاشونه ورکوئ؟ هو. ښه، ډېر ښه. یعنې دا یو له څو نګاهو ښه کار دی دوستانو. لومړی خو دا چې
دغه میل کې زموږ هغه ستونزه هواریږي چې سپین وړه ترلاسه کوو، یعنې ضرورت نشته چې د بازار نور وړه له سرو وړو سره موږ ګډ کړو یا میکس کړو. بله خبره دا ده، مهمه خبره چې ځوانانو ته د کار زمینه برابریږي. دوه ځوانان له دوی سره هممهاله په کار بوخت دي، او زه باید دا ووایم چې د دې میل دا د پیل ورځې دي، یعنې دومره وخت یې نه کېږي، ته په شمار هم دا 15-16 ورځې به کېږي نه؟ نو دوی ته نوره اړتیا هم پیدا کېږي د ځوانانو د کاریګرو تر څو دلته له دوی سره مصروف شي. نو دا یوه بله ګټه ده په دې وخت کې. سرمایه ګزارۍ په اړه به راته ووایې، څومره سرمایه ګزاري مو کړې؟ 1.5 میلیون افغانۍ به کړې وي. 1.5 میلیون افغانۍ. ښه، ډېر ښه. څومره هیلهمند یاست چې دغه ماشینونه به دې ولسوالۍ کې کامیابه کېږي؟ والا نو توکل مې په خدای کړی دی، انشاءالله بس کامیابوو بیا انشاءالله. دې ورځې چې اوس روانې دي د خلکو هرکلی څومره دی له دې ماشینونو څخه؟ طبعا خلک به خوشحاله وي. او بله ډېر خوشحاله دی. راځي دلته خلک یې ګوري، پوښتنه یې کوي، هغه چا چې کتلی دی هغه غنم وړي چې کور کې وي وړه وړي، او خلک راځي. خو دا د 15-16 ورځې کېږي چې پیل کړی مه دی، ځینو خلکو ته معلومات نشته. په ورځني ډول تاسې څو منه غنم دلته کولی شئ چې له پروسس یې تېر کړئ؟ دا 300 منه کېږي د ورځې. وروستیو کې له موږ څه پاتې شوي وي تاسې زیاتول غواړئ؟ نو زه خو دا پیغام مسافرو ته لرم خاص ډول چې ما په 11 کاله په دوبۍ کې مسافري وکړه، نو څه مې نه جوړ نه کړل. نو مې غوښتل چې خپل وطن کې کاروبار جوړ کا، په خپل وطن کې خوشحالي وي، سکون وي. نو په پردي وطن کې خوشحالي سکون نشته، خو چې کاروبار جوړوي کاروبار کې په خپل وطن کې. رښتیا هم همداسې ده، یعنې مسافرو ته یې غږ دی چې راشئ، د دې پر ځای چې پردي وطن کې ځانونه ستړي کوئ، ګټه مو بل چېرته ځي. ښه ده چې خپل وطن کې دغسې سرمایه ګزاري وکړئ او د هیوادوالو لپاره یوه اسانتیا رامنځته کړئ، چې دا ډېر ښه کار دی. دوستان، زه به تاسو ته ادرس هم ووایم د دغه میل. کولی شئ د شارنو بازار څخه چې مداخلو خواته کوم سړک تېر شوی دی په هغې باندې تاسو چې راځئ دلته د بدشاه مجبور مارکیټ کې د قدرت مشفق دکان ته مخامخ دغه میل پیدا کړئ او خپل غنم راوړئ. دلته په اطمیناني ډول تاسې سپین وړه ترې ترلاسه کړئ. دا خپرونه یوازې د دې ورور د هڅونې لپاره او د ملاتړ لپاره موږ ستاسې لپاره وکړه. هیلهمند یم چې تاسې یې هم ملاتړ وکړئ تر څو د ټولو هیوادوالو کار شوی وي. نو تر بیا بلې خپرونې ښې چارې ښه وختونه الله مل شه.